احترامات کتونکو نوروز عمر امید ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی ما. ډېر یو ښکلی موسم دی، مازدیګر دی، زه یم او زمونږ ګران کاکا محمد میر ماما هغه را سره دی او ساجد احمدزی دی ورور او بس دغه لاس چې دی په دغه ډرام کې تاوی او مټې چې دی دا بډواله دی او هله هله تاسو به یې چېرې دا څه انجروت تیاروئ، انجروت نه دی بلکې دا چینی راوړې ده او په دغه ډرام کې اچولې ده، اوبه یې ور اچولې دي او یو مزیدار شربت جوړوي. شربت دا هم ذهن ته رانشي چې دا شربت به ما او محمد میر ماما ته تیاروي او موږ یې میلمانه یو. دومره ډېر شربت نه موږ څښلی شو او نه تاب لرو ځکه چې موسم برابر دی، ګرمي نشته، ستړي شوي نه یو، ښه مزیدار په چکر راغلی یو. تاسو ګورئ د هنګو د ټولو نه زیات زړه راښکونکې سیمه هغه سیمه کله چې خلک د کوهاټ پیښور ګرمۍ وهلې وي او دغه علاقې ته راورسېږي او एकदम بس خبره کوي چې ورې هنګو کې موسم چینج شو. حالان کې دلته غر دی، دغه د غره د وجې نه چې دی تر ډېره پورې د سحر مر هغه دې پلو نه راښکاره کېږي، په دغه سړک باندې تر ډېره پورې نور نه وي، سوری وي او مخکې خو په دغه سړک باندې ونې هم ډېرې زیاتې وې، خو چې کله دغه روډ ډبل شو نو هغه ونو کټایي هم وشوله. نو ساجد احمدزی صاحب دغه د چیني نه شربت چې جوړوي دا د مچو خوراک دی. بالکل د ساجد احمدزي صاحب په دغه ښکلي خوندور ځای کې چې دي مچۍ یخې دي، 45 پیټۍ مچۍ دي او دغه چیني چې دا دغه مچو ته ورکوي. نو دا به مو ذهن ته راځي چې یاره د همدغې چیني نه به چې دی دوی موږ ته چې شی جوړوي شات جوړوي او هغه به په موږ خرڅوي. نه داسې نه ده ځکه چې په دې وخت کې په ګل کې رس نه وي او خوراک چې دی ډېر کم راځي. مچۍ دې وخت کې دبادب بچي اچي، ولې چې په دغه جوارو باندې چې کوم هغه د جوارو بمبر چې کوم وتلی وي هغې کې نری نری ګرده غوندې شانتې وي، تاسو چې کله ګوتو سره دغه کې یو قسم پوډر دغه کېږي هغې ته ګرده وایي دوی. هغه ګرده دبادب راوړي نو هغه د بچو خوراک دی، د ملکې خوراک دی او هغه په دې باندې څه شی کوي بچي اچوي. نو دغه پیټۍ زیاتېږي ورسره او کمزورې پیټۍ چې دی هغه قوي کېږي او قوي پیټۍ چې دی هغه یو په 2 کېږي. دا وخت چون ډېر چې دی په پسرلي کې 2 کېږي، دا وخت کې دومره ډېر چانسز نه وي چې دا پیټۍ 2 شي، خو ولې د مچۍ مرګ ډېر زیات دی، دښمن ډېر زیات دی، هر طرف نه چې دی دا وال خوري او خپل مرګ عمر هم ډېر زیات کم دی. نو دې پسې دبادب بچی راایستل د دوی د بقا دپاره ډېر ضروري وي، نو هغې دپاره چې دی ګرده به ورکوي. نو کله چې بچي ووځي نو خوراک ډېر زیات ضرور وي ځکه چې مچۍ دی وخت کې په ګل کې رس هم نه وي، نو چې رس نه وي نو دوی به بیا څه کوي ته به ورته خوراک ورکوي. همدغه خوراک باندې چې دی دوی ځان ساتي. او شات چې دي تاسو به چې شات به کله کېږي نو شات دلته نه دي، په 9مه میاشتې په 11 12 باندې به دې ځای نه فارمونه بلکې په 9 او 8 باندې هم ډېر خلک وړي. د کرک علاقې ته کومه شګلنې علاقې چې دي چېرته چې بیره ډېره زیاته ده هلته دغه مچۍ وړل کېږي او د بیرې نه چې کم ګل راځي کم رس راځي هغه بیا ډېر په زیات مقدار سره وي او هغه بیا دغه کې پریمونه دي. دا ماما ګورئ لګیا دی چې ومنه چې زه به ونه لږ راوړاندې شم ځکه چې د مچۍ نه سر رالرې که نو سر یې ونه رالرې که په دې کې پریمونه دي. دغه پریمونه چې دي د بچو نه هم ډک وي، د مچو نه هم ډک وي او د شاتو نه هم ډک وي. نو بس دغه معلومات مې درکړه تاسو ته. ورځو موږ ماما ته. ماما په خیر ستړی مه شئ او کتونکو ته لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کړه. ګران وروڼه السلام علیکم، زموږ سلامونه ومنئ. بس دغه مچو ته راغلي وو، دا د مچو هغه شربت ورکوي او موږ دا پرې غواړو چې دا پیټۍ وګورو. یوه پیټۍ هم ولیده 300 ګاډه مچۍ د خپل دغې باندې برابره ده په چوکاټونو باندې. اوس دې بلې مچۍ پیټۍ ته ولاړو دا وګورو چې دا څنګه ده. تاسو هم راسره وګورئ. بس خو سره واخلئ. صحیح شو. دا نامه خدا خپل نمبر 1 پیټۍ ده، مچۍ باندې په چوکاټونو باندې برابره ده، ځوړنده مچۍ ده. دا به انشاءالله چې وزیره کې ښه کار کوي او شات به راوړي په خیر. صحیح. دغه کوم ځای ته چې راغلی ډېر خوندور ځای دی، بازار هم ګرم شوی دی، آب و هوا دې پلوی غر دی، غونډۍ ده، پلو نوې مارکیټونه شروع شوي دي، آبادي شروع ده، روډ هم ډېر مزیدار دی. نو په دې د علاقې په حوالې سره به څه وایې؟ ډېره زبردست علاقه ده، د مچو دپاره ښه ترتیب شوې علاقه ده او بوټي هم ډېر دي، هر څه ډېر. خو په دغه وخت کې ګل نشته چې مچۍ د هغې نه رس راوړي او سات پرې جوړ کړي.
د وړکې په خاطر باندې موږ ورته شربت شروع کړی دی او شربت ورته وړو. نو تا خپله زړه څومره خوشحال شو دغه ځای کې نری نری باران دی پرخه ده نری نری باران هم دی او ډېره ښایسته ساحه ده ډېره ښکلې ساحه داسې ساحه انشاءالله داسې منظره به ډېرې کمې کمې پیدا شي په کشمیر کې به هم نه وي. ډیره مننه دا و د انګو دپاره اډورټایزمنټ شات به وباسو که نه شاتو ته هم زړه شوی دی راغلی یو موږ وی چې یاره یو بوتل م هم ځان سره راوړی دی لیدونکي چې کوم زمونږ دي دوی به په تمه وي چې یاره دوی به اوس شات وباسي نو څنګه چل دی شات به وباسو که نه هغه کاروان صاحب وایي وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري نو وخت به راځي هغه وخت به ملا پاک راولي چې دا مچۍ به وي شاتکشي به وي ته به یې زه به یم او ملګري به یې را سره لیدونکي به لیدونکي به یې ویډیوګانې به وي هغوی به دا هر څه ګوري او اوس څه شی دي څه به کوو نو اوس به د پیټو نه سر نړو او دې ته لږ خوراک ورکوو ها د پیټوی ته خوراک ورکول د خوراک خو تاسو ته ما ووي چې هغه چینی په اوبو کې ړنګه کړی شو هغې نه یو شربت جوړ شو دغه شربت چې دی ډایرکټ تاسو په پریم باندې ورکوئ که نه دې ته فلټر ایښي دي یا بوتلي ایښي دي دا به دوی ته دا خوراک څنګه ورکوي که نه یوه مچۍ به رانیسو خوله به پرې وازو او هغې ته به یوه کاشوغه زمونږ ماما به چې دی هغې ته یوه کاشوغه خوله کې اچوي ماما همداسې ده که نه ده بس ماما لګیا دی یوه مچۍ رانیسي کاشوغ یې راوړې ده او بس دا به شربت ورته خوله کې اچو د ماشومانو په شان دی ځینې وخت خو یو څو ورځې ما په فریم خوراک ورکړ نو اوس مې ورته فلټر لګولی دی او په فلټر باندې ورکوم او د فلټر خوراک داسې وي چې خم وي چې څومره د مچو نفوس وي او هغومره اندازه مو خوراک ورکوو ها لکه نفوس مطلب نفوس نه به څه پته لګېږي چې یاره د یوې پیټۍ څومره نفوس وي لکه یو پیټۍ زه به دا ووایم چې یو پیټۍ 10 پریمه ده ها 10 چوکاټونه یا 10 چوکاټونه یو هغې نه یو 2 چوکاټه موږ باسو اکثره په دې وخت کې پاتو پریمې کوو چې ټوله وي غالبا که څوک د لرګي هغه فلټر ورته لګوي هغه بیا په 9 پریمې کوو ټوله وي نو هغو ته د اتو پریمو مطابق خوراک ورکوو بیا چې کومه کمزورې پیټۍ وي 15 پریمه شپږ پریمه اووه پریمه د هغې په مناسبت مغو ته هغومره خوراک ورکوو ها مونږ ته راکړئ اجازت ډېره مننه خوشحاله شه